سر کې ساسانه غوندې ښکاري رسول یې سر ته ګرانه غوندې ښکاري نه هغه راځي نه زه ورځم تپوس ته نه هغه راځي نه زه ورځم تپوس ته دا کیسه راته سورانه غوندې ښکاري دلته شته دی د مجنون د خپو خاپونه دلته شته دی د مجنون د خپو خاپونه دا صحرا راته ودانه غوندې ښکاري مشغولا لرې راشه د یار خیاله زړه مې ستړی او ستومانه غوندې ښکاري نو ستړی خو نه یو خوند د دې پروګرام نه اخلو خالد اسرت صاحب له بلنه ورکوم چې راشه موږ ته خپل خوندور شي نو خالد اسرت صاحب لکه اوس مې زندګۍ طرف ته بیایي پوهېږم لکه اوس مې زندګۍ طرف ته بیایي ستا مینه مې د ځان سره ځوانۍ طرف ته بیایي او چینار چینار ځوانۍ دې یم د ګوتې نه نیولی چینار چینار ځوانۍ دې یم له ګوتې نه نیولی په پورته مې د ځان سره سپوږمۍ طرف ته بیایي او که هر څومره منکرم د یار حسن مسلمان کړم که هر څومره منکرم د یار حسن مسلمان کړم باغي باغي فکرونه مې خدای طرف ته بیایي او پښتون جانان نزار شم خدایو عادت پکې دی پښتون جانان نزار شم خدایو عادت پکې دی وړې وړې خبرې دشمنۍ طرف ته بیایي او ښه نیت د سړي سوری وي نیت ښه لره خالده بد نیت سړی په خپله تباهۍ طرف ته بیایي خیر دی جانانه زه به خپلې سترګې وتړم زه به دا خپلې شونډې کلکې کلکې وګنډم زه به په زوره ستا نامه د زړه نه هېره کړم چې ته دا غواړې زه به دا سختي هم تېره کړم بیا هم جانانه که زه تا محسوسولی شم تا په خندا خندا خوبونو کې لیدلی شم په پټو سترګو دیدنونه ستا کولی شم بیا به له تا نه صبرېده زما د وسه نه وي بیا به له تا نه بیړېده زما د وسه نه وي که بیا هم وایې چې ما هېره که ما مه یادوه بیا ګل ته ووایه چې ګل دې خوشبویي نه کوي بیا نور ته ووایه چې نور دې رڼایي نه کوي بیا اور ته ووایه چې اور دې سوځېدل پرېږدي ستورو ته ووایه چې شپه کې ځلېدل پرېږدي که ته دا وایې چې دا هر څه د فطرت برخه ده بیا زما هر یو کار زما د محبت برخه ده خو د پښتو په یو ټغر کار د مینې په تارو ګنډه د زړونو پرهرونه روکېږي دا بې مینې زندګي دې رانه وژني د مینې په تارو ګنډه د زړونو پرهرونه روکېږي دا بې مینې زندګي دې رانه وژني دشمن درته د مکر او فریب د زهرو ډک دی ستا لاس دی او ستا لاس کې د پردو خلکو ټوپک دی په ځان هم نه خوږېږي زړه د څنګ د کاڼي کلک دی خپل ځان ته دې پخپله اچولي دي اورونه د خپلو دشمن شوي پردي دې رانه وژني خپل ځان ته دې پخپله اچولي دي اورونه د خپلو دشمن شوي پردي دې رانه وژني په اور د جهالت دې کړه د علم شمې بلې راپورته کړې بیا د پتنګانو ډلې ډلې دا سختې د ژوندون په هنرونو کا بدلې الوت په پورته وکړه مسخر کا اسمانونه د نر بابا بچیا بې ننګي دې رانه وژني الوت په پورته وکړه مسخر کا اسمانونه د نر بابا بچیا بې ننګي دې رانه وژني لا اوسم د وخت واګي ستا په لاس کې دې نیک بخته لا اوسم ته بادشاهي لا ګزار نه له تخته لا اوسم خپله برخه اخیستلی شي له وخته د ذهن نه دې وشلوه د یرې زنځیرونه خالده
گنی دغا غلامی دیران وجنی د ذهن ندی وشلوا د یری زنزیرنا خالدا گنی دغا غلامی دیران وجنی یو سندره ده د امید په نوم باندې رانجمین صاحب راته سمیرا کړې ده ژوند د دردونو نوم دی د تکلیفونو نوم دی تیارې د حد نه چې سیوا شي نو سحر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي تیارې د حد نه چې سیوا شي نو سحر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي خدای به یو ځل رڼا رڼا کړي دا تیارې د هجر جانانه تیرې به شي دا ورځې او شپې د هجر وږمې وږمې د سپرلي دا لامې د سپرلي لکه مودو پس چې خپل کور ته مسافر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي سترګې دې تورې شونډې دې سرې کا سترګې تورې که هېڅ غم مه کوه شونډې دې سرې کا سترګې تورې که هېڅ غم مه کوه د خپلې مینې قربانۍ باندې ماتم مه کوه عشق امتحان غواړي زړه غواړي ځان غواړي ډوب چې دریاب کې شي لاسونو لا ګوهر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي حالات که هر څه کوي کړي به څه کولی نشي تاریخ ګواه دی پښتانه څوک روکولی نشي دا سلسلې د ژوندون دی مرحلې د ژوندون نور پسې سوری وي په سوري پسې نمر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي دا هر طرف ته خاموشي خاموشي حاصل ده زړونو کې اور مټو کې زور بېوسي حاصل ده بس یو طوفان خالده دی را روان خالده دا چې وږمې ده په پسرلي ده لر او بر راځي ورځ د اختر راځي زما دلبر راځي ژوند د دردونو نوم دی د تکلیفونو نوم دی تیارې د حد نه چې سیوا شي نو سحر راځي زما دلبر راځي ورځ د اختر راځي نورلمین صاحب په خوا ذرا خوانډه سموالو انځرانو خوړه د ګلابونو او ګلانو خوړه ستا ګلابونه او ګلان څه شو دا ستا د غاړو انځران څه شو خراته یاد دي ستا دا سپینا لمن چې و د سپینو سپینو شګو ډکا سپینو بو کې د دا سپینې شګې لکه شیشه د ملغلرو ډکا خراته یاد دي سماشم نوما تب ماشم شوي لوبې دې را سره کبه خپه شم په ژړا به شمه
دغسې ته هم جړېدې راسره همزولي ټول به ستا په غاړه ناستو څنګ به دې شور کړو خندېدې راسره که به زه سیله مازدیګر وتم ته به په هره لاره تلې راسره مونږ به پاس که په اسکول کې شولو مونږ سره تا هم خوشحالۍ کړي دي تا به جولۍ مې کړه د ګلو ډکه مونږ اسکول کې پې سیالۍ کړي دي زما د پیغلو پرده داره خوړه د مشرانو شان هوښیاره خوړه لکه چې څنګه مشران لاړه دغسې ستا هغه دوران لاړه کچه کورونه دې پاخه کړه زمونږ خو ځان دې خاورو سره خاورې کړلو زمونږ د دوه چته بنګلې په ارمان دې خاورو سره خاورې کړلو زما د کلي ګیله منا خوړه منم زمونږ نه مرور خوبۍ که راته خوله باندې ویلې نشي پټ په زړګي پر هر خوبۍ مونږ خود غرضه خود پرسته خلکو ستا د وجود نه جایدادونه جوړ کړل مونږ قاتلان ستا د ښایسته د کلي مونږ ستا سینه باندې کورونه جوړ کړل ستا سوری شوي کندې کندې وجود ما نه ګیله کوي پیغور راکوي چې درته ګورم سوځېږم زه ماله د مینې په ځای اور راکوي لکه ساتلې مشرانو چې وي زه دې اوس هغسې ساتلی نشم خوړه اوس لاړ شه چېرته بل کلي ته خالد دې دې حال کې لیدلی نشم خپل زخمونه ښکلومه خپلو څړیکو ته تودېږم هره شپه مې شوګیره وي کله لږه کله ډېره د پردو خبرې اوري د پردو په خوله تېروځي له صابره مې ګیله وي کله لږه کله ډېره خپل غزل درته وایم چې ستاسو چم ته تللي یار ستاسو چم ته تللي یار هلته ډېر خواږه دي یار دا چې پښتانه دي یار ماته ډېر ګرانه دي یار دا چې پښتانه دي یار ماته ډېر ګرانه دي یار یو زه شوګیره کوم نور خلک وده دي یار یو زه شوګیره کوم نور خلک وده دي یار واخله دغه یو زړه مې ما سره نور څه دي یار واخله دغه یو زړه مې ما سره نور څه دي یار و چې ننګ او پت نه ډک هغه خلک مړه دي یار خیال کې مې څه نه راځي ختم مې مازغه دي یار خیال کې مې څه نه راځي ختم مې مازغه دي یار دا چې سپین سپېڅلي دي او دا خلک د غره دي یار څومره ښکلې سترګې دي او څه اوږده باڼه دي یار زړه یې راله ستړی کړو دا څنګه واړه دي یار زړه یې راله ستړی کړو دا څنګه واړه دي یار ته او د نیازک سره سم د خوب لیده دي یار ډېره مننه ډېره مننه بیلورو والا داسې دا هم دا ورنځې لاله لري حجره کې هم ویلې هم قریش صاحب لري ما به د هر چا نه ګټل بیلوري ما به د هر چا نه ګټل بیلوري په یو پتا به مې بیلل بیلوري د هغې وخت نه زه مین یم پتا دواړو یو ځای چې به کول بیلوري ستا د دې ډکې خولې خندا دپاره ما به په قص پتا بیلل بیلوري مننه ستا د دې ډکې خولې خندا دپاره ما به په قص پتا بیلل بیلوري څنګ په بانه به رانږدې شوې راته ما چې په کله شمارول بیلوري ستا نه به هیر وي ما ته یاد دي ګرانه تا به ژړل تا به غوښتل بیلوري
نن مې په ډېره موده پسې لیدو چا چې به مانه پټول بېلوري ورته یاد شوي دي زاړه یادونه هغه سړي نن ښکلول بېلوري چې به خفه شومه نیازکه ستا نه تا به په روغه کې راوړل بېلوري او خپله یو قطعه درته وایم چې زه به تا زغملی نه شم د چا سترګې شرافت لالا ما اورې که نه زه به تا زغملی نه شم د چا سترګې زه په دې هکله ډېر شوم یمه جانانه که مې غواړې او که نه غواړې نیازکه دا مې واوره ستا په نوم یمه جانانه عابد صاحب راغواړو د عابد صاحب نه به ښکلې ښکلې شعرونه اورو د ملګرو غوښتنه ده چې یاره چې په دروغو خوشحالېږي په رښتیا خفه وي هغه یاران خو به له ما نه خامخا خفه وي دا د هزار په غونډۍ وختل هزار به مومي چا چې نن جنګ وکړو دا خلک به سبا خفه وي مینه به کوم زړه ساتي څومره ناکام به کوي دا خو دنیا ده د سړي نه به دنیا خفه وي او زما په کلي کې زما خوږمن زما نه لرې په صحرا دیره دی زما په کلي کې څوک نشته چې په ما خفه وي اشنا د محبت د سبقونو نه خبرې اشنا د محبت د سبقونو نه خبرې د امن د کتاب د آیاتونو نه خبرې زه هم څه په خلا کې ژوندون نه کوم یارانو زه هم خپلو حجرو او جوماتونو نه خبرې او څوک شته چې تا دې خبره باندې پوه کړي څوک شته چې تا په دې خبره باندې پوه کړي انسان یم د انسان ټولو دردونو نه خبرې او په زور د محبت باندې مثل پسل یقین دی په زور د محبت باندې مثل پسل یقین دی کسوم د دنیا د نفرتونو نه خبرې او امین یم خو بیا هم په امن نه یم عجیبه ده امین یم خو بیا هم په امن نه یم عجیبه ده چې څوک مې په چا وجنې سازشونو نه خبرې مېلمنو ډېره زیاته مننه کوو چې کوم ملګري ناست وو او مشاعره یې واورېده ډېره اوږده مشاعره وشوه خو ډېره په سړه سینې یې واورېده د دی هم ډېره زیاته مننه ځکه چې دوره په کنسنټریشن سره او دوره په تسلسل سره خبرې اورېدل دا ځان له یو ډېر ګران کار دی نو زه د دې ټولو ملګرو هم ډېره مننه کوم شاعري وشوه تاسو واورېده ډېره ښه شاعري وشوه او دا د دې شاعرۍ دا کومه شاعري چې نن په پښتنه سیمه باندې کېږي د دې ټول کریډټ د خدای خدمتګار تحریک د خېټې نه چې کوم ادبي تحریک راوته دی دا ټول کریډټ هغې ته ځي ځکه چې کله د معزالله خان مومند نه راواخلې تر خدای خدمتګار تحریک د حضرت باچا خان رحمت الله علیه پورې چې مونږ د پښتو تاریخ ګورو د شاعرۍ نو زمونږ شاعران ادیبان د خانانو او د نوابانو په حجرو کې د هغوی د ستاینو پورې محدود شو دا باچا خانو چې شاعرانو ته ویل چې تاسو د کم سترګې تاسو د کم دماغ تاسو د کام د تهذیب په مخ کې بودلون کې او تاسو به دا ژبه هم ژوندی ساتئ تاسو به دا کام هم ژوندی ساتئ هغوی راپاڅول او هغوی ته دا نغمې وښولې چې مرګیه مه راځه درځمه او هغوی ته دا سندرې وښولې چې زهر راله راکړه د شفاف پیاله دې لرې کړه خیر نه مې توبه شه خو دا سپینې رانه پورې کړه دا د عبدالاکبر خان د خدای خدمتګار شعر دی دغه خلک چې کوم دی دا تسلسل لا تر اوسه جاري دی نن چې دی تاسو ټول پوه خلک نن وخت بیا بلا سوالونه را پیدا کړي دي نن وخت بیا موږ نه جوابونه غواړي ما ته خپل یو شعر رایاد شه چې د دور د سوالونو له کتاب ښکله پیدا کا زه سوال کوم ښکله ته جواب ښکله پیدا کا نن موږ نه وخت بلا سوالونه کړي دي یو زمانه داسې وه چې د نن نه تقریبا 300-400 کاله مخکې وخت یو څو سواله پیدا کړي یو سوال دا را پیدا شوی چې انسان چې کوم دی نو دا د شادوکي بچی دی نو چې کومو خلکو صلحاو ته او انبیاو ته کتل نو هغوی وایي چې یاره دا څنګه خبره ده یو سړي دا خبره کړې وه ډاروون بل سړي دا خبره کړې وه چې دا ټول ژوند د سیکس نه چاپېره چورلي د هغه نوم و فراید دغه خلکو سوالونه را پیدا کړي او د دغې جوابونه ورکړي د هغه وخت پوهانو چې په هغې کې علامه اقبال او په هغې کې غلام محمد پرویز و دې خلکو بیا دنیا ته ووایي چې انسان چې دی دکې خودي ده دکې انا ده دکې روحانیات دي او دی د خدای پاک ذات طرف ته روان دی نن وخت بیا سوالونه پیدا کړي دي زه دا دې باندې خبره ختموم چې نن مونږ ته وخت دا مونږ نه تپوس کړی دی چې الټراساونډ راغی او هغه مونږ ته ووایي چې په خېټه کې څه دي هغه مونږ خبر کړو نن مونږ نه وخت مونږ ته دا وخت هم یو سوال پیدا کړی دی چې هغه کلونینګ جوړ کړ
نن وخت یو بل سوال پیدا کړی دی یو بل سوال وخت پیدا کړی دی چې هغه وایي چې دا دنیا چې کومه ده نو په دې کې چې څه وخت هم باران کېږي نو سیټلایټ مونږ ته وایي چې دې وخت باندې به باران کېږي دا ټول سوالونه چې د دې جواب انسان په خپله نه ورکړو نن د انسان داسې حالات جوړ کړي دي چې هغه جواب په خپله ورکوي ځکه نن پښتون ته د داسې شاعر ضرورت دی شاعران د پښتنو ډېر زیات مهربانان دي شاعران پښتنو ته پکار دي ځکه چې شاعر تهذیب په مخ کې وځي شاعر مینه پیدا کوي ورورولي خو نن موږ ته د مفکر شاعر ضرورت دی نن موږ ته داسې خلکو ضرورت دی چې موږ د دې که یو بل د دې سوالونو جوابونه راکړي ځکه چې دا روایتي عالم څخه نشته د دې سوالونو جوابونه به پروفیسر هزار دي غوندې خلک ورکوي وخت په سوال کوي ځکه چې ته خیالات امپورټ کولی شي خو حالات نشي امپورټ کولی حالات په درته سوال کوي ته به جواب ورکړې بله پښتون ته یو بله مسله راپېښه ده چې د پښتون انډیجنس کلچر نریټیو چې څه ته وایي یعنی د کام بیانیه هغه مکمله موږ له دشمنان ختموي کله چې زمونږ د دې تهذیبي ونې جړې وجني نو دا جړې د دې اجره جومات دي کله چې د دې تنه کټ کوي نو دا د دې یونیورسټۍ دي او کله چې د دې څانګې په بم باندې ولي نو دا د دې سکولونه دي کله چې یو قوم مکمل ته ختمې نو هغه به مکمل یری او د هغه تهذیبي بیانیه به ختمې نن موږ سره دا چل کېږي په دنیا کې د بهر خلک هم پکې شامل دی او د دې ملک خلک پکې هم شامل دی دا رښتیا ویل پکار دي دا ضرورت دی موږ ته چې زموږ شاعران هم شاعران هم مفکران هغه د کام رهنمایي وکړي او د دې خټو نه دا قوم وباسي ځکه چې قوم په لومبي ځل باندې د تهذیبي بحران سره هم مخ دی موږ د ګلوبل ویلیج یا د نړیوال کلي حصه جوړ شوي یو زمونږ په لاسو کې زمونږ اقدار مړېږي تاسو کتل دې شاعرانو په شاعرۍ کې دې کې بلا شاعرانو د خپلو قدرونو چې هغه زمونږ د لاس نه لکه د مریو سي که موږ ورله هر څومره زور کړو د هغې ماتم یې هم وکړو د هغې ساند یې هم وویل په داسې ځای کې موږ ولاړ یو چې یو قدم به موږ اخلو اربنایزیشن طرف ته او یو قدم موږ په شا بوځي اخري خبره دا کوم چې نن په دې پاکستان کې د شیرشاه سوري ارمان سر کېږي او هغه دا دی چې شیرشاه سوري دا وي چې زه به د چین نه تر بنګالي پورې جي ټي روډ جوړوم او د دې په غاړه غاړه به پښتانه آبادوم په ښارونو کې دی به د غرونو نه راکوزوم نن د کاریډور په شکل کې دا خبره رامخته شوې ده چې پښتون کام سره اخري آپشن دی چې پښتون د مغربي روډ جوړ کړی شي د چین نه واخلې تر ګوادره پورې او ټول پښتانه اربنایز شي پنجابي او ځل بیا د خپلو دسیسو سره او د خپلو مکاردوبونو سره په میدان ولاړ دی ټول قوم له پکار دي چې څوک هم د مغربي روډ ملګرتیا کوي او د پښتون د اربنایزیشن څخه چې پښتون تر څو اربنایز شوی نه دی د ښارونه نه دي آباد کړي د مثال د اوښ لرګي دی دا به کامونه سوځوي دی به خلک استعمالوي د ځان لپاره نن د شاعرانو او د مفکرانو دا ذمهواري ده چې کام د دې خبرو نه خبر کړي او کام ته ووایي چې خلک که زموږ نه امریکنیان جوړوي نو دا هم زموږ دشمنان دي که زموږ نه څوک ازبک او تاجک جوړوي نو دا هم زموږ دشمنان دي موږ پښتانه یو پښتانه د هر چا نه ښه مسلمانان دي او پښتانه په دې خاوره باندې د هر چا نه زیات مین دي پښتون که څوک استعمالوي په هر نوم باندې دا د دشمن دی څوک چې پښتون له سکول جوړوي کالج جوړوي پښتون ته د امن خبرې کوي د مینې خبرې کوي دا د هیرو دی دا د اتل دی او دا زموږ اتلان دي داسې نن پر ناست دي موږ د دوی ټولو ډېر زیاته مننه کوو چې دوی زموږ کلي ته د امن او د مینې پیغام راوړه ټول پښتون قام ته د امن ضرورت دی د مینې ضرورت دی او موږ دا سوال اوچتوو په دې باندې زه خپله خبره ختموم چې زما هر دشت کې او هر غر کې جلال دی زما هر کلي کې مینه د جمال دی دا وحشت پکې پیدا چا کسایله هلته بس دغه یو وړوکی سوال دی ډېره مننه جملې ونې د جدایۍ دی الله بیخ وباسي د دې زړه چاودې زندګۍ دی الله بیخ وباسي د ډک بازاره کور ته راغلمه خالي لاسونه بچې زموږ د غریبۍ دی الله بیخ وباسي یوه لحظه مې په ارام د دې نه تېره نه کړه ورکې شنوم د دښمنۍ دی الله بیخ وباسي مانه د پلار مې دا یوه خبره نه هېرېږي مانه د پلار مې دا یوه خبره نه هېرېږي چې بې پښتو شي د رورۍ دی الله بیخ وباسي زړه مې درتله غواړي نګیاله خو بس څه وکړمه زړه مې درتله غواړي نګیاله خو بس څه وکړمه د بعضې مجبورۍ دی الله بیخ وباسي اظهار الله اسحاق صاحب ډرامایک ورکوم بس چې د وو کې یو پروګرام پای شاعران یو ادبي محفل وشو روحاني تازګي هم حاصله شوه حقیقت دا دی چې کوم میلمانه محترم میلمانه زموږ راغلي وو دی موږ ته ډېر عزت راوبخه زموږ دې ملګرو ته زموږ دې کلي مشرانو او کشرانو ته زما خو به همدا د وایي چې الله تعالی دې
دی ډېر زیات نور هم عزتمن کړي څوک چې راغلي دي دلته که هغه اورېدونکي دي او که هغه ویونکي دي. او رښتیا خبره خو دا ده چې څنګه یو حدیث کې راځي چې دا شعرا چې دي الشعراء تلامید الرحمن، دا شاعران چې دي دا د الله تعالی شاګردان دي. دی که له چا نه زده کړه نه کړي نو دا د الله تعالی ډایرکټ شاګردان دي. او دا یو خبره د خپلو شاعرانو وروڼو ته کوم چې یو پیغمبر ډایرکټ د الله تعالی نه زده کړه کړې ده، یو شاعران چې دي دا تلامید الرحمن دي، دا د الله تعالی شاګردان دي. نو دی هغه چې کوم اصل کې شاعر خو وایو هغې ته چې دغه شعور تیز وي، د چا چې شعور تیز وي نو هغه ته شاعر وایي. دی د خپل شعور په رڼا موږ تر دې حالاتو هغه فریاد هم وکړو او د حالاتو حل هم راته وښو. او اخره کې چې څنګه دی دا ووایي چې که داسې نه کېږي نو الله دې د هغې بیخ وباسي. نو همدغه خبرې زه یو ځلې بیا د خپل طرف نه، د خپلو دوستانو، د خپلو منتظمینو وروڼو له طرف نه، د خپل ټول کلي له طرف نه، د صحابیو له طرف نه، د دې خاورې له طرف نه راغلو ټولو مېلمنو ته د زړه د کومې موږ شکریا ادا کوو چې تاسو موږ څخه راغلئ، دا دومره اوږد وخت موږ له راکړ. الله دې تاسو ډېر ډېر عزتمن کړي. او زما به دا خواهش وي چې دا قسمه محفلونه لکه دا نن چې څنګه وشوه